السلام علیکم. قدرمندو د دغې ماشوم املا ماته شوې ده. السلام علیکم وروره. دا داسې وروره ماته شوې وه که نه چې پاکستان ته موږ په کډه لاړلو، په دې موږ پوه نه شولو. زما زوی و د 14 کالو و، هغې به موږ له کباړ راټولولو لکه زما نو بس هغه چې څنګه ماشومان راغله و چې هلک چې دی د 14 کالو زوی مې و، مشر زوی مې و کور کې. هغه ایسته وی ګاډي وواله کباړ یې راټولولو چې څنګه داسې اوسپنه یې راټولوله، سړک ته یې لاس ټیټ کړی دی، پاسه نه پرې غټ موټر راغلی دی، ټریلر راغلی، په دې سر یې ختلی دی، نو نه سترګې ښکاره کېدلې نه سر ښکاره کېده. ماغې په سړک باندې شیندل شوي وو. بس ماغې چې شیندل شوي دی کې ما پسې ماشومان راغله چې داسې هلک ګاډي وواله مړ شو، داسې هلک ګاډي وواله مړ شو. زه بس پوه شوې نه یم، دا ما غۍ کې نیولې وه، ما نه یې ښکته وغورځېدله. بس ما خپله زړه کار پرېښوسته، لاسونو نه مې دمه خپله لاړله. په دا غرب چې ما نه وغورځېده، ما پې پاسه نه خپه کېښوستله، چې خپه کېښوسته بس دې جړلې مه، زه په دې نه وم، ما هغې پسې منډې والې، زوی پسې مې منډې والې چې ما یې ټول کور او زندګي کوله، خپل خدمتونه یې راته کولو، وړو هر څه خرچه به م هغې موږ له اچوله، موږ په خېټه یې ماړه کړو. بس دې روغه لیونه یې کړله چې بس دغسې مې خپه کېښوسته، بس دې جړله. ماشوم زما د مشرې لور را اوچته کړې ده او بس زه دې هلک باندې شوې یم. په دې هلک شوې یم، زه په خپله وروره په ځان نه یم بیا پوه شوې چې بیا یې وروسته را اوچته کړله. یو میاشت بعد هم دې ته چې وکتلې د دې املا ماته شوې. یو بل به ویلې دا سپېره ده او دا جاړي، دا بل ورور سټي، یو خو مړ شو بل سټي. هغه چې وروره بیا هم پام وکړو چې کله مو کته املا یې ماته شوې وه، د دې املا ماته شوې. هغه تا پې خپه ایښې وه؟ دا ما پې خپه دا درنه خطا شوې وه، پوه شوې نه یم پوه چې خپه دې ایښې ده، خپه مې پې ایښې ده. املا یې اوس ماته شوې، املا یې داسې ماته شوې چې بیخي اوس دونه په عذاب ده که نه چې 1 روپۍ درک نشته موږ سره. او اوس یو وایي چې هلته یې بوځئ، بل یې د ډېره مو ګرځوله، خو اوس پیسو علاج ورله کوي او د پیسو موږ سره روپۍ هم نشته. دا کوم ځای مات شوی دی وښیوه؟ دا د دې د املا ماته شوې ده ډېر ښکاري او ښکاري. اوس کېناستېدی نه شي؟ نه نشي کېناستې، په ډاډه نشي. قدرمندو راشي دغه املا یې ګورئ، یعنې دا مات دی. هغه دا مشکل کې د ژاړي داسې جاړي ټوله شپه ټوله ورځ موږ ډېر په تکلیف کړی دي، نه ګرځېدی شي نه سملا. دا اوس داسې ډېره جاړي چې در پرې راځي، داسې لوغړېږي، شونډې تکې شنې واوړي، که اټکۍ پرې راځي اټکۍ پرې راځي په ملا یې در راځي، که ټوخی ورشي که نه سینه یې خرابه شي او په دې در راځي، د دې دا شونډې شنې شي. کېناستېدی نه شي؟ نه کېناستی شي، نه خاپوړې کولی شي. ډاکټرانو څه ویلي؟ ډاکټران وایي چې د دې علاج کېږي خو پیسې ډېرې لګېږي پرې. او موږ سره یو چېرته علاج کېږي؟ وایي کابل کې علاج کېږي د دې. کابل کې علاج او کېږي؟ ستامونه هر ځای نه فارغه کړي چې نور به نه راځئ دلته، د دې علاج موږ سره نشته دی. او کابل کې علاج کابل شته. څومره مصرف یې ویلي؟ کابل کې خو ویلې چې داسې دا 80,000 خو به درنه نغدې اخلو، دا خو به درنه نغدې اخلو، او نور چې څه مصرف راتلو هغه بیا ستاسو خپل کار دی چې هغه به څونه هغه به الله ته پته موږ ته پته نه. دا څو کلنه وه چې د غېږ نه وغورځېدله؟ دا 2 کالو وه، اوس یې 3 کال دی. اوس یې 3 کالو دی؟ اوس کال د دې د املا وشو چې داسې ده، د پیسو نه پاتې ده وروره، کال یې د دې املا وشو چې پاتې ده. هلته پېښور کې موږ له 2.5 لکه روپۍ یادې کړې وې، موږ سره 1 روپۍ نشته دی. او دغلته یې 50-60 درې یادې کړي؟ دلته یې افغانۍ دونه راته یادې کړي دي. صحیح ما حساب راځي. موږ سره اوس 1 روپۍ نشته دی. او دلته وګوره د خو نه پاتې ده، او دا بېچاره چې څوک ګرځي دونه جاړي چې جاړي. دا د 3 کالو ده خو هسې معذوره شوي دي، نو ګرځېدو نه وتې ده. ګرځېدونه وتې سره مرسته وکړي د دې ماشومې غم مې وشي چې دا تور سرې ده چې علاج ولا وکړم. ډېر ارمان مې دی چې الله پاکې پوره کړي دا ارمان مې. دا ماشومه مې خدای روغه کړي. اوس لنډ غم والې یم، د 14 کالې زوی مې مړ شو، هغې نه بل مشر مړ شو، 2 ماشومان مې مړه شول، هلکانو، دواړه هلکانو. خو چې اوس خدای پاک دا رانه مړه نه کړي، ډېره پیرېږم. خیر دی چې هر څوک مسلمانان دې سره دې مرسته وکړي، زما لور غم دې وکړي لږ راته. زه به ډېر هغه شم په خېټو نه هم نه ویم، که نیم داسې صدارک د کور کې هم داسې نه لګېږي، خو هغه به م وي خو چې دا ماشومه راله څوک هغه کړي علاج وکړي او دا ښه شي. مننه. نو قدرمندو د خوراکۍ ټولې خبرې تاسې واورېدلې. د روژې مبارک میاشت کې دا راغلې وه، یو څه مرسته مې کړې وه، خو ما ورسره ژمنه کړې وه چې بیا راشي چې د دغې ماشومې ویډیو خپره کړم. پر قدرمند یو انسان ژوند وژغورل په دې معنا چې د ټول انسانیت ژوند د وژغورلو. په قدرمندو وس مطابق مرسته وکړئ چې د دغې ماشوم ژوند وژغوري. نور
ور قدرمندو هیله کوم چې لږ لږ مرسته وکړئ، وس مطابق مرسته وکړئ چې د دغې ماشوم درملنه وکړو. اجازه راکړئ. غم د زړه نه وځي چې راته ګورې